السلام علیکم مولوي صاحب، جوړې په خیر تکړه خپله ښه ملګري شپې ورځې په خیر تېرې شاګردان دې ښه دي مولوي صاحب. په سر کې سپین ویښته یا په ډېر کې سپین ویښته باڅلې څنګه دي مولوي صاحب؟ اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. حبیب مدینه ته در روان یم، ای حبیب مدینه ته در روان یم، ما به ومنې کنه ډک له عصیان یم. الحمد لله والصلاة علی اهلها ما بعد. ورور د پوښتنه کړې ده چې د سر یا د ګیرې نه سپین ویښتان ایستل جواز لري او که نه. ورور ته باید ووایم چې سر ویښتان کټ کولو هغه جایز دي، که سر وخرې ویښتان لنډ کړي هغه روا دي، اما په ګیره کې د ګیرې نه سپین ویښتان ایستل نو دا داسې دي لکه د ګیرې لنډول یا خریل. نو دا که سړی د ګیرې نه بعضې ویښتان وباسي، که هغه تور وباسي او که سپین وباسي دا جواز نه لري. همدارنګه ګیره لنډول جواز نه لري. او په ګیره کې تقریبا لس شیان کې ته فقهای کرامو مکروه ښودلي دي. په هغې کې یو دا دی چې سپین ویښتان د ګیرې نه وباسي، نو دا یې هم ناجایز بللي، مکروه یې بللي دي چې دا جواز نه لري چې د ګیرې نه سپین ویښتان سړی وباسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونکی مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسن دیوبندي حفظه الله. در روان یم، ما به ومنې کنه ډک له عصیان یم، ای حبیب مدینې ته در روان یم، ای حبیب مدینې ته در روان